سلامونه، وخت مو په خیر. نړیوالې ټولنې له افغانستان څخه غوښتي چې باید ژر تر ژره په دغه هیواد کې روانه جګړه او افغان وژنه پای ته ورسیږي. افغان حکومت د نړیوالو د دې غوښتنو هرکلی کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. یونوما ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو هڅې باید چټکې شي. متحده عربي اماراتو د افغانستان په ګډون د 14 اسلامي هیوادونو اتباعو ته د ویزو صادرول بند کړل. د راپورونو له مخې دغه هیواد یاد اقدام د امنیتي ستونزو له امله کړی دی. روغتیا وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس د 212 نورو پیښو ثبتېدو خبر ورکړی او وایي چې په یاده موده کې 14 تنه د ناروغي مړه کړي دي او 23 تنه نور ترې بیرته رغېدلي دي. او د کندهار ښار په عینو مینې ښارګوټي کې د موټر بم چاودنې له کبله 6 پولیس ټپیان شوي دي. د کورونیو چارو وزارت وایي دغه پیښه نن له غرمې مخکې د کندهار ښار عینو مینې ښارګوټي سره رامنځته شوې ده.